دا د روزګان مرکزي زندان دی چې 40 تنه بندیان له قرآن کریم د حفظ کولو او تجوید زده کړو څخه فارغ او نن ورته د فضیلت بګړۍ پر سر سوې. د روزګان ولایت د مرکزي زندان مسؤل حاجي طالب وایي دوی پلان لري چې په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو دغه لړۍ پراخه کړي او ژمنه کوي چې یاد زندان به په ښوونیز مرکز بدل کړي او هغه کسان چې زندانیان دي ټول به په دیني زده کړو سمبال کړي. تعداد د 40 کسانو قاریان صاحبان هغه فارغ شوه. د اسلامي امارت نمایندګانو د هڅو په اساس باندې چې مسؤلینو ډېرې خوارۍ او تکالیف ورته وکښل نو دوی الحمدلله اوس دا زندانونه دي هغه په مدرسو باندې بدل شوه. نو الحمدلله بس دغه لړۍ د روانه وه تاسې مې ولیدله او ښه په خیر سره عافیت سره هغه سره خلاص شو. موږ پلانونه لرو چې د حفظای کرامو په بخش کې هغه پلان لرو، نور په لوی دورو کې پلان لرو او دغسې په نورو برخو کې هم پلانونه لرو. په دغه مراسمو کې د روزګان ولایت د مرافع محکمې مسؤلین وایي په تیرو 12 لسیزو کې به په دغه زندان کې بندیان شکنجه کېدل، خو اوس چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی دی زندانیانو ته هم د زده کړو وړیا زمینه برابره سوې ده. د روزګان د مرافع محکمې رئیس شیخ مولوي سخیداد ابوتقي له زندانیانو غوښتنه وکړه چې په خپل ځانونو کې اصلاحات راولي او په خبره یې چې اسلامي امارت د اسلامي شریعت د پلي کولو لپاره د هرې ممکنې لارې څخه کار اخلي او په دې برخه کې خنډ نه مني. دا خلک زموږ ورونه دي، موږ هیڅ نه ورسره لرو، صرف موږ اسلامي نظام راولو. اسلامي نظام چې که د چا په قید باندې راتلی هغه به قیدي کوو، که د چا په وهلو راتلی هغه به وهو، که د چا په قصاص باندې راتلی هغه به قصاصوو، که د چا په لاس پرې کولو باندې راتلی لاس پرې ور پرې کوو. دا موږ پر ځان باندې فرض بللی د خامخا به دا کوو. موږ به اسلامي نظام راولو. موږ د اسلامي نظام دعوه کړې ده چې په نړۍ کې دغه اسلامي نظام نشته، موږ بیا راولو، خامخا به دا کارونه ورسره کوو. هغه بندیان چې د قرآن کریم د حفظ کولو او تجوید زده کړو څخه فارغه سوي د اسلامي امارت څخه مننه کوي چې په زندان کې هم د دوی د زده کړو لپاره هڅې کړي دي او د زده کړو زمینه یې ورته برابره کړې ده. هغوی د اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د هم نورو زندانیانو ته دغه ډول زده کړې ورکړي. هم موږ وکړي چې موږ له خدای پاک کلام صدقونه خوشحاله یو چې حمد یې وایو، شکر یې وایو چې په موږ باندې الله پاک د امارت راوځي. د اسلامي امارت راغلی دی، دلته لنګوټې وتړه سولیا، ډېر خوشحاله یم. غواړم چې نور خلک هم د دې لنګوټې وتړي، د دې جلسې وشي. لنګوټې وتړل هغه ګټور دي چې طالب اکا ډېره مننه چې طالب اکا ډېر ښه سړی. دا لومړی ځل دی چې په روزګان ولایت کې په دومره لوړه اندازه بندیان له دیني زده کړو څخه فارغه کیږي.